सूरत انبیاء آیت نمبر 11 نا تر د آیت نمبر 15 پوری پدې آیاتونو کې تخویف دنیوي ذکر کړي د دنیا عذاب ذکر کړي مخکې مسأله بالکل ښکارا او واضح شو چې دا اومنه اوس وای کچری دا څوک نه مني نو مخکې د دې نمونه تیره شوې ده هغوی به م نه منل نو بیا پې عذاب راغی نو په وخت د عذاب کې به بیا منډې والي او چغې به والي لیکن بیا د منډو او د چغو هیڅ فایده نشته اوس چې کوم دی نو خبره ومنې نو دا ذکر کوي وکم قسمنا قسما یقسمو او یقسمو دا ویل کېږي چکولو ته دلولو ته ریزه ریزه کول یو شی چې ته راوالې او په خوله کې اوچکې په دې غاښونو کې او دلې کې او یا یو څیز چې کوم دی نو ځمکې ته راوغورځې لکه پیالې ده او هغه یې ځمکې ته راوویشتله او دڼې وڼې لاړله نو دې ته قسم وایي په قاب سره او د دې سره مناسب یو بل لفظ دی هغې ته فسم وایي فا سره عربي ناشنا ژبه ده نو فسم بیا ویل کېږي چې یو څیز صرف اوچ وي چې صرف چود پکې راشي پیالې دې وغورځول او صرف چود پکې راغی نو دې ته وایي پسم او دې غورځول او ذره ذره ریزه ریزه شوه نو دې ته وایي قسم دلته تېنه معنا خو موږ هلاکت وکړه الله وی ډیر قومونه داسې و چې ما تس نس کړي و تس نس مفسرین داسې معنا کوي وی ما هغه تس نس کړي و دڼې وړې کړي مې و هغه مې ټوټي ټوټي کړي و زرې زرې مو کړي و پلار هغه ځای پروت مور هغه ځای پرته زوی هغه ځای نوسې هغه ځای داسې چې کوم دی نو حال مې ورسره کړی و زلزلې مې پرې راوستې وې طوفانونه مې پرې راوستي و سیلابونه مې پرې راوستي و نور عذابونه پرې چې کوم دی نو راغلي و داسې تس نس دڼې وړې مې کړي و ډیر کلی داسې من قریة د قریې په باره کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهونه بعضې نقل کړي دي چې د دې نه مراد چې کوم دی نو حضورا کلی و او دې حضورا کلی کې چې کوم دی نو موسی او موسی بن میشا دا بل موسی کم مشهور موسی علیه السلام پیغمبر دی موسی ابن عمران دی هغه د پلار عمران نومو او دغه شان وی پاغي کې چې کم دینو یو پیغمبرو دغه شعیب نومو یو شعیب علیه السلام مشهور پیغمبرو هغه د مدین نوسیو مدین د ابراهیم علیه السلام زویو او دا نو د ابراهیم علیه السلام کړوسیو نوسیو دا دغه نه علاوه بلو لیکن بعض مفسرین ذکر کړي چې دا خو نکره ده د دینه مراد دی بس تر د قیامت پورې داسې د دنیا شي کلی اوسم ګورې ته چې کوم دی نو وخت په وخت باندې الله تبارک وتعالی چې کوم دی نو سدي داسې عذابونه چې کوم دی نو راولي نو فرمایي وکم قسمنا او ډیر منګه هلاک کړي ډیر منګه دل کړي ډیر منګه تس نس کړي ډیر منګه چې کوم دی نو خواره واره کړي دي دړې وړې کړي دي من قريتين کلی مراد ته کلیوال دي کانت ظالمتن چې او هغې ظالمان وردا داسې نه وه چې هغوی په سمه لار روان و الله ورسره داسې وکړه دا ظالمان دوی به ظلم کولو داسې م نه وه چې ټول ظالمان وو ځکه د هغې ذکر مخکې تیر شوی دی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه د هغه عذابونو نه ویریږئ چې کله راځي نو صرف په ظالمانو نه راځي اوچو سره لامدم سوځي هر څه بس ختمیږي دا زلزلې او سیلابونه چې راغلل دا ټول خلک ګناهګار اوسه دا د چا ګناهګارو رستو را روان دي سورت روم کې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس په اوچا او په لمده کې دا څومره چې عذابونه شروع دي دا د انسانانو خپل ګناهونه دي خو دا بعضې خلک ګناه هلته مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیکلي اعلان دي لیکلي وی دنیا کې چې دا څومره عذابونه راځي نو دا د ګناهګارو د ګناهونو د وجې نه راځي وی په ورځ د قیامت هغه خلک هغه څاروي هغه واړه واړه بچي او ماشومان چې هغوی بې ګناه په دې عذاب کې لو شوي په ورځ د قیامت په میدان محشر کې به دغه خلک د دې ګناهګار غاړې ته لاس اچوي
وای بچ د دې د ګناوونو د وجې نه مونږ چې کم دینو لاو شو د دې د ګناوونو د وجې نه چې کم دینو مونږه باندې عذاب راغی نو دا د دې د وجې نه نو دلته کې دا ذکر کوي وانشأنا او بیا مونږ پیدا کړیو بعدها دا غین پس قوما آخرین نور قومنا الله تبارک وتعالی یو قوم هلاک کی نو دی کی اشاره د امام قرطبی فرمایي دی طرف ته چې داسم نه چې کني الله تبارک وتعالی قوم هلاک کو نو الله تعالی د غشانت ناست دی وی چې اوس بس کیږي او اوس مخلوق لاړو ختم شو زما عبادت بس وکي نه وی الله بیا نور پیدا کی الله ته چې کم دینو دا کار سګران نه دی الله ورپسې بیا نور پیدا کی فلما احسوا بأسنا دی کی داغي حالات ذکر کړي چې کله به عذاب راتلو نو د دې حال بسو وی فلما احسوا دا د احساس نه دی چې کله به هغوی محسوس کړل او محسوس پس شي محسوس چې کم دی نو هغه په حواسو باندې په سترګو به ولیدل په غوږونو به واورېدل داسې یا به چې کم دی نو په بل څه طریقه باندې محسوس کړل نو بأسنا زمونږ عذاب چې کله به ورته پته ولګېده چې عذاب خدا دې را روان دی زلزله شروع شوله طوفان شروع شلو سیلاب شروع شلو نو اذا هم منها يركضون نو ناصاپد بدی منها کې ها ضمیر راځي دی هغه قریه ته دای به ناصاپد دغه کلونه منډي کړي یا راځي دی دغه بأسنات او بأسنا خو مذکر دی او دا مؤنث راغلی دی ولی وی دا په اعتبار د نقمتون راغلی دی انتقام به تناغشتو نقمتون نو کله بچ دی محسوس کړلو زمون هغه انتقام زمون هغه سزا نو اذا هم منها يركضون نو ناصاپ بدی دا غینه منډي والی رکزا يركضو طالبان ناس دي نصره ينصرو رکزا يركضو رکز ویل کیږي اردو کې د دې معنی دا ایړي دینا کتا سو کتلی پرې اس باندې یا په اوخ باندې یا داسې چې کم دی په سسی باندې سورلې به کولا نو هغه به داسې یو زین به پیدا کړی وغې ته به لاندې داسې چې کم دی رسې لاندې ورته یو پیدان غونته جوړو په هغه پیدان کې به خلکو خپه کېښودل ورسورېدل هغه پیدان کې به چې خپه کېښودل ورسور به شو نو هغې کې به خپه پرته وه او دا به د دې سورلې د خېټې ته داسې جنګوله نو چې دا به د خېټې سره داسې وجنګوله نو هغه به غر وال هغه به منډه واله دې سره نو دې ته رکز وی نو دلته کې معنی ته نه مونږ د منډې وکړه دی به بیا منډه والا بیا به دی پوند ورکوله بیا به دی خپه ورکوله لکه څنګه سړی ویل کوي خپه ورکا په خبره ورسلې نو دا به بیا به دی چې کوم دی نو خپه ورکړله پونده به ورکړله او منډې به والي نو بیا به ورته غیبي ته ورسره دا آواز کېدو یا به ورته فرشتو دا آواز کولو یا به چې کوم دی نو غیبي غونته کې یو آواز راغی هلکه منډې مه وخه منډې مه وخه ته تر اوسه پورې ځان نه د باتور نه جوړ کړې تا چې وی چې زما په شانتې څوک نشته او ته د الله نه نه یریږې اوس منډې ولې وې داسې وی لا ترکزو الله وی موږ به ورته وي چې تاسو منډې مه وخې ورجعو الی ما واپس وګرځئ هغه څه ته اتربتم فیه چې تاسو په هغې کې مست کړي شوي وی اطراف ویل کېږي مستېدو ته مستی د عیش او د عشرت زندگی تیرول مخکې صورت بنی اسرائیل کې صورت اسراء کې تیر شو الله تبارک وتعالى چې منګه اراده وکړو و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها کله چې موږ د یو کلی د هلاکت فیصله وکړو د هغې عیش پسندو ته د هغې مالدارانو ته بیا موږ چې کوم دی نو څه وکړو توفیق ورته ورکو د فساد نو هغوی پکې فساد شروع کی ټول عمر فساد عیش پسند خلق کوي هغه آرام پسند خلق کوي هغه مست خلق کوي مست چې مست کړي شوي وي که نه هسې بیسه بعضې خلک مستی هسې بیسه نو دغه مست چې وي دا فساد مستی نه ده دا فساد دی فساد او ټول عمر عذاب چې کوم دی نو په مستو باندې راغلی بعضې خلک وایي که نه دا چې کوم دی نو بس هسې مستی کوي هسې مستی دا چې کوم دی نو دا ناروا ده دا کول چې کوم دی نه پکار دا د کافرو کار دی نو دلته کې دا ذکر کړل الی ما هغه څه ته اتربتم فیه چې تاسو په هغې کې مست کړي شوي وې هغه ستاسو بنګلې وي هغه ستاسو ګاډي وو هغه ستاسو جاګیر وو هغه ستاسو ټونونه وو هغه ستاسو پلاټونه وو هغه ستاسو چې کوم دی نو نورې مزې چرچې وي هغه نشې او تماشې وي هغه شرابونه وو هغه ډمې ګډول وو هغه چې کوم دی داسې محفلونه وو دې ټولو ته اتربتم وایي چې تاسو پکې اوس ولې منډې وې اوسه پورې خو تا اجلاګانو باندې پیسې نوستې او اوس منډې وې دا ولې منډې وې دا به ورته وي دقه شان
ومساکنکم او هغه خپلو کورونو ته واپس شئ، واپس راوګرځئ. لعلکم تسألون د پاره د دې چې ستاسو نه به اوس تپوس کیږي. ته کوم خواسې د دې څو معنی دي لعلکم تسألون؟ یو معنی دا ده چې هغه ځای ته واپس لاړ شئ، هغه کوم ځای کې به چې تاسو وی او تاسو نه به غریبانانو سوال کولو چې د الله په نوم راکه، ای ته لاړ شئ اوس واپس کښېنه هغه ځای کې. یو معنی دا ده. نو بعضې خلک داسې چې د الله په نوم ترېنه غوښتلی کېږي او هغوی چې کوم دی نو نه ورکوي، او چې کله دمې وي او کله چې کوم دی اجړاګان وي او کله چې کوم دی نورې مستې وي او نشې او تماشې وي، هلته ویې لکه وي ګورې چې کوم دی نو وي پاتې مې رانه ولې، پاتې رانه شم چېرته د یارانو دوستانو نه. ګورې دا بل یار چې د پنځوستو چې کوم دی پلتنولي چې موږ ماله دې د سلګونو تیاره کړي، داسې چې کوم دی وي هغه چې تا نه پکې سوالونه کېدل هغه ځای ته واپس راځه که نه، هغه ځای ته واپس راشه. یو معنی دا ده. دویمه معنی دا ده چې ستاسو نه به چې کوم دی نو سري ته کوم خوا تښتي، ستا نه به اوس دلته کې چې کوم دی نو تپوس کېږي، دا حالات ووینه، دا وګوره، دا زلزله را روانه ده، سیلاب روان دی، طوفان روان دی، دغه شانتې چې کوم دی نور عذابونه دي، دې ته وګوره، بیا به کارګزاري بیانوي، بیا به ستا نه تپوس کېږي. خلک به وایي لکه دا څنګه و، لکه نن سبا چې ټیک ټاک به بیا جوړې، نو چې بیا به ټیک ټاک جوړې نو لږ کویسر شه که نه، اوس منډې کم خواوې دې ټیک ټاک ته خو دې لږ ایسار شه، دا ورته وایي. دریمه معنی د دې دا ده چې دلته کې به ستا نه ستا خادمان اوس تپوس کوي او ستا نوکران به تپوس کوي چې سرجي څه ضرورت خو نشته، نو ته د دلته نه منډې کم خواوې. څلورمه معنی دا ده چې ستا نه به تپوس کېږي چې تر اوسه د ایمان ولې نه راوړو، تر اوسه د ایمان ولې نه راوړو، لکه څنګه چې د دې عذاب راوړو نه مخکې هم درنه دا تپوس چې ایمان ولې نه راوړې، په سمه لار ولې نه راځې، درس ته ولې نه کښېنې، قرآن ته وخت ولې نه ورکې، مونځ ته ولې نه راځې، الله سره د بغاوت ولې کړی دی، الله سره جوړه ولې نه کې، روغه ولې نه کې، دا تپوسونه به درنه اوس کوو، ته کم خوا تښتې. دا ټولې معنی دي د دې. لعلکم تسألون، کیدای شي چې ستاسو نه تپوس وشي. قالو، نو دی به په دغه وخت کې وي یا ویلنا، هی افسوس دی، اوس افسوس شو، زمنګ د پاره افسوس دی، انا كنا ظالمین، بېشکه مونږ خو ظالمان شو، مونږ ظالمانو. خو په دغه وخت کې دا خبره کول دا افسوس دی، او په ګناه باندې افسوس، په ګناه باندې پښیمانتیا، په ګناه باندې ندامت، دا توبه. خو دغه وخت د توبې نه دی، کله چې عذاب راشي، کله چې زنکدن شروع شي، کله چې غرغره شي، کله چې سلګې شروع شي، په دغه وخت کې سړی افسوس کوي، ارمان کوي، ډیر پښیمانه وي، لیکن توبه نه قبلیږي. دا د توبې دغه وخت کې د توبې دروازه بنده شوله، خبره ختمه شوله. نو کله چې دا عذاب را شروع شي، نو بیا د انسان توبه نه قبلیږي، بس بیا خبره ختمه شي. د دینه به مخکې توبه وباسي، نو چې تر څو دې دا سترګې غړېدلې دي، چې تر څو در کې ساه ده، تر څو چې کوم دی نو څه دي هغه سانس باقي دي، نو چانس باقي دي، لہذا چې کوم دی دغه وخت کې وباسه توبه، روزانه ماسخوتن توبه وباسه. دا وی ځان سره محاسبه کوه. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، او خيار سړی هغه دی چې د ځان محاسبه کوي او د مرګ نه پس چې کوم زندگی را روان ده عمل د هغې دپاره کوي. ای دپاره عمل چې کوم دی نو څه دی، مونځ دی، صدقه ده، خیرات دی، دا ټول څیزونه دي، روژه ده. فما زالت تلک دعواهم، نو بس مسلسل او همیشه به د دوی دغه اوازونه و، دغه به چغې وي، دغه به چې کوم دی نو فریادونه و، حتی تر دې پورې جعلناهم چې موږ به وګرځول حسیدن، حسیدو، حسید څه ته ویل، حسده یحسدو، دا ویل کېږي لو ته، لو خو پیژنې که نه، فصل چې پوخ شي او بیا خلک لو کوي، پرې کوي، نو دې ته چې کوم دی نو حسید وي، چې پرې شي نو دا حسید شو، په معنی د محسود پرې کړی شوي. نو تر دې پورې چې دی داسې شو لکه پرې کړی شوي، لکه لو کړی شوي، نو چې کله چې کوم دی نو غنم جوار وغیره لو کې، یو ګیډۍ هغه ځای پرته، یو دا ځای پرته، داسې ټول تس نس پراتی که نه، نو دی به چې کوم دی نو تر دې پورې چې بس دی به ټول تس نس شول، یو به یو خوا پرېوتو، بل به بل خوا پرېوتلو، په عذاب کې به چې کوم دی نو مردار شول، نو یو به یو خوا بل خوا. خامدین، خمد، خمده یخمدو او خمده یخمدو،
دا دواړه چې کم دینو ویل کیږي چې کله په اور باندې اوبه واچې په بل شوي اور باندې او هغه اور داسې کې نو دا بالکل یخ شي نو دې ته ویل کیږي خمد. دې ځای کې د نقطې په تور دا خبر ځان سره کې اذان یا اقامت کوي کنه نو اشهد ان محمدن بوایه محمدن بنه وایه دا خاصه رچ دی وی نو د دې معنی خدا یخ کړي شوی یخ د دې معنی دار چې یخ شي لکه څنګه چې په پښتو کې مخالک ورته وی یخ شوی الله وی دی چې کوم دینو سکو مونږه دای به مونږه دل دل کړل او تس نس به مکړل داسې لکه یخ کړي شوی بس یخ بشول هغه غصه به لاړه ختم شوه هغه دبدبه به لاړه ختم شوله بس یخ پخ به پاتې شول یخ پخ دا وی حتی تر دې پوری جعلناهم چې موږ به هغه وګرځول حسیدن لوکړي شوي پرې کړي شوي خامدین او یخ شوي بس هغه به یخ پخ پرېوتل. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.